अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु ګورئ اباسم خبر زم شاهد جان زیب. ځوانان زموږ قیمتي سرمایه ده، همدا به پاکستان مستقبل جوړوي. میر پېښور حاجي زبیر علي ویلي دی چې ځوانان زموږ د ملک قیمتي سرمایه ده، همدا به سبا د پاکستان مشري په غاړه واخلي. د زیاته کړه چې ځوانان د پاکستان امید دی، ستاسو خوبونه، کوششونه او لیوالتیا د ملک روشن مستقبل ته بیایي. دا خبرې د ګول په ورځ هغه وخت وکړې کله چې ینګ لیډر پارلیمنت غاړو د هغه سره ملاقات وکړ. میر حاجي زبیر علي د غونډې پر مهال ځوانانو ته خطاب کې ویل چې تعلیم خپلې وسلې وګرځوئ، محنت خپل طاقت او اتحاد خپل شعار. داسې پاکستان جوړ کړئ چې ستاسو مور او پلار او راتلونکي نسلونه پرې فخر وکړي. دو ویل دا هغه پاکستان دی چې قائد اعظم یې خواب لیدلی و او د دې لپاره قربانۍ ورکړې شوي دي. خپل هره ورځ د وطن لپاره وقف کوي او هره کامیابي د پاکستان په نوم کوي. میر زیاته کړه چې نن تاسو د ینګ پارلیمنت غاړې یاستئ، خو سبا کیدلی شي د بلدیه، صوبایي یا قومي اسمبلي غاړې شئ. خو دا به یوازې د سخت محنت، صداقت، اخلاص سره ممکن شي. هغه ځوانانو ته نصیحت وکړ، دا خبر په یاد وساتئ چې تر څو موږ د اخلاقو، روایاتو، عزت او احترام نه بار نه وځو، تر هغې پورې به کامیابي موږ قدمونه ښکلوي. په اخر کې میر وویل چې هغه تمه لري د ینګ لیډر پارلیمنت غاړې به د پېښور په پرمختګ او د خلکو د مشکلاتو په حل کولو کې مهم کردار ادا کړي. په دغه موقع غاړو د میر حاجي زبیر علي نه مننه وکړه. جی ناظرین، داسې مزید اپډیټس لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور